والذين لا يدعون مع الله إلها آخر او هغه کسان دي چې نه رابلي د الله سره بل معبود لره یا معبود بل. التوحید باره کې خو موږ ځای په ځای خبره وکړه. ولا يقتلون النفس او نه وجني نفس التي حرم الله هغه چې حرام کړي دي الله وجل داغه الا بالحق مگر په حق سره. الله اکبر. خیالم دی د دې خبرې د دې د وضاحت هم ډېر ضرورت دی پښتنو ته. لکه څنګه چې ما د بخل خبره وکړه که نه دا مسله هم پښتنو ته بیانول. بله ورځ مې یو ویډیو کته پرون که بله ورځ په پاکستان کې چې اولنۍ روژه وه نو پېښور کې 2 کسان مړه دي په معمولي مسله باندې مازدیګر راوتي دي چې د اوبو مسله وه که د څه وه او بل بیا تماچې راغستې وي 2 پکې مړه شوي. دا زموږ د پښتنو حال دی او معاشره دی. او چې ویډیوګانې ګوري جو کیمرو کې راغستي که نه کس به را رواني تماچه به ورسره ډز ډز دلته به ولي راځي نو به 4-5 زره ماتې دلته به بل وویلي. موږ ورسره دومره عادت شوي وه. بل ورځ ما یو ویډیو کته زه تا ته حقیقت د خپلې معاشرې بیانوم که پرې خفه کېږي زر پرې خفه شي. پښتون کوم ځای ته رسېدلی دی په 2026 کې دا حقیقت واوره. په 2026 کې ګورې ښه دنیا که څه کوي موږ څه کوو. موږ دومره عادت شوي یو د دې قصو سره چې بله ورځ مې یو ویډیو کته یو کس راغی تماچې راغستې د بل کس ولي او داسې لاره کې ولي چې دا خلک ټول ځي راځي سامانونه ورسره دي تیلې ورسره دي خلکو سامان ځان له اګستی روان نو دا یو راشي دا بل ولي نو ډزې ډزې شي د تماچې دا ډز هم سم زوروري په سړي هیبت هم راولي خصوصا چې څوک د دې قصو سره نه عادت او مرګونه او قتلونه غټه مسله ده. یاره دی هلته ډزې وکړي دا کوم کسان چې داسې روان یا سر داسې ویویشتو او داسې روان ما دا زموږ معاشره ده. موږ د دې وجلو مجلو سره دومره عادت شوي یو چې د لارې په منځ کې ډزې کول څوک وجل د تماچې دا ګړز د کلاشنکوف دا ګړز دا به موږ اثر نه کوي که نه غلطه مې که نه دا د صفت کوم د پښتنو. یو سړی به ما ته وایي چې ساده ګوله دا خو صفت دی پښتن هغه زړور قوم دی چې د دې سره کار نه وي دا به قمقلي چې دې ته صفت وایي دا زمونږ عیب دی. دا دلیل دی چې موږ ته د یو بل دا وینه تویول دا هېڅ هم نه ښکاري. ته به بل ملک کې هسې داسې چېرته تماچه باندې ډز وکړه او څوک مړ کړه چې دغه کې څه کېږي. ټول خلک به راوچت شوي یو لوی دغه به جوړ شوي غوغا چې یو نفس وجلی شوی دی. نو الله رب العزت په دې باندې موږ پوه وکړي. نږدې ورځو کې هغه اودیزي کې زموږ خوا کې هغه یو ورور چې وجلی شوی دی او په چړو یې حلال کړی دی او پوښتن را لګېدلی او خپلې دی او حلال کړی دی او ورسره انډیوال و ملګری و. دا زموږ دا حال دی. د مؤمن شان دا دی الله وایي چې دوی نه وجني هغه نفس لره چې الله د هغې وجل حرام کړي دي الا بالحق مگر په حق سره. دا حق څه دی نو حدیث کې دا راغلی دي رسول صلی الله علیه وسلم چې د مسلمان وینه نه ده حلال. ها 3 خبرې دي چې حاکم وقت عوام نه هغه په 3 حالاتو کې دا نفس وجلی شي. یو هغه زیناکار چې واده شوی. دویم نفس وجل د نفس په بدل کې قصاص. دریم چې یو مسلمان مرتد شي او دین پرېږدي. د دې 3 قسمه خلکو وجل جایز دي چا لره
حاکم وقت لره چې د مسلمانانو مشر هغه دا بدل اخیستی شي. ولا یزنون او زنا نه کوي، بل صفت د دوی دا او دې مبارک کې مخکې خبرې شوي. ومن يفعل ذلك او څوک چې وکړي دا کار یلقا اثاما یوځای کېږي به د سزا د ګناه سره. اثم چې دی ګناه ته وایي، نو اثاما د ګناه د دغې سزا سره به مخامخ کېږي څوک چې دا کار کوي. او د دې ګناه سزا څه ده چې دی به ورسره مخامخ کېږي آخرت کې؟ جهنم. نو اثاما بعضو علما ویلي وي دا مطلب دا د کنده د جهنم. یو خبره دې جوړي سزا د ګناه او که کنده د جهنم وي. یضاعف له العذاب دوچنده به کړی شي د لره عذاب یوم القیامه په ورځ د قیامت ویخلد فیه مهانا او همیشه به یې په هغې کې ذلیله کړی شوی. دا انجام دی. که یو کار وکړي ځان ترې ساتلی شي الا من تاب و آمن مگر هغه څوک چې توبې وایسته او ایمان یې راوړو وعمل عملا صالحا او عمل وکړو عمل نیک فاولئک یبدل الله نو دا کسان بدلی الله سیئاتهم بدیان د دوی حسنات پنیکیانو سرا وکان الله غفورا رحیما او دی اللہ بخون کے مہربانا. یعنی دومره الله رب العزت زما استا په توبه باندې خوشحالیږي چې صرف دا نه چې ته وبخلې هغه بدیانې درته بدلوي په نیکیانو باندې. دومره مهربان رب دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی امام طبرانی امام حیثمی دا اثر راوړی هغه وی څو کاله دا آیت به موږ دیزې پورې وي یضاعف له العذاب یوم القیامه ویخلد فیه مهانا په دیزې پورې الله رب العزت دا خبر را لېږلی و چې څوک دا ګناهونه کوي د هغه دا سزا ده په جهنم کې ذلیله وي. ډېر وخت بعد پسې الله به دا آیتونه راولېږل الا من تاب مگر چې څوک توبه وباسي نیک عمل کوي الله وایي زه یې بخم او بدیانې به ورله بدلې کړم په نیکیانو باندې. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وی په دغه ورځ چې ما رسول صلی الله علیه وسلم کوم خوشحاله لیدلی و نو تپوس یې وکړو ځکه چې دې پورې صرف د عذاب خبره شوې وه څه وخت بعد بیا الله وي او که چا توبه وویسته نو توبه ورله قبلوه. نو دا د الله رب العزت مهرباني ده. صحیح مسلم کې یو حدیث ته دا خبر را نږدېږي. صحیح مسلم کې یو حدیث ته د ابوذر غفاري رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې اخرنی سړی چې به جنت ته ننوځي هغه ماته معلوم دی. یو سړی به وایي راوستی شي نو الله به څه وایي چې د ده چې کوم واړه ګناهونه دي که نه هغه ورته مخامخ کوي هغه ګناهونه ورله مخې له مه راولي. یعنې ګناه دوه قسمه ده که نه صغیره او کبیره. د ده واړه ګناهونه را مخې ته کوي الله د حدیث ته غوږ کړي او د الله مهربانۍ ته ګوره د ده واړه ګناهونه راوړي نو فتعرض علیه صغارها هغه واړه واړه ګناهونه چې دي هغه را مخې ته شي نو ورته وویلی شي عملت یوم کذا کذا وکذا وکذا تا پلانې ورځ ګوره دا کار کړی تا دا کار کړی ټولو ته واړه واړه ګناهونه را مخې ته نو هغه انکار نشي کولی هغوی چې او کړي مې دي کړي مې دي کړي مې دي.
بله یره یې په زړه کې هغه سره د دې سوچ نه بل یو سوچ دی بل څه دی چې دا خو له واړه دي یا الله هغه نورې مسلې چې دي لکه کله سړی راونیوی شي که نه په یو جرم کې دی خو راشه هلکه تا دا کار او کړی مې خو ده سره سوچ بلي د دې نه بدتر بل کړی دی چې زه د دې سره خو به سیچل کو خو هغه بله نو دی اوس الله ته وایي چې یا الله ما کړي او یره ورسره د دې هم ده د دې خو یره ده په غټ ګناهونو سره به څه کوو نو الله به ورته وایي چې واوره بیا دا څومره ګناهونه چې ما تا ته مخامخ کړو او تا یې اقرار وکړو د دې هرې ګناه په ځای دله نیکیانې درکړو هغه به ډېر خوشحاله شي بیا به وایي چې یا الله یو سوال وکړم هغه یې وکړه تپوس کوم وکړه داسې نور څه کارونه ما کړي وه خو دوی ته نه ښکاري زما غټ د اوس هم یاره کې دی صحیح دی چې دا خو وبخلی شو غټ ګناهونه هغه ګورې چې شو او ختم شوي دي نو وی فلقد ضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوذر غفاري و رسول صلی الله وخندل دومره وخندل چې غاښونه ښکاره شو چې د الله دې مهرباني ته ګوره چې دی تپوس کې الله وله لمنډه ختم کړي دي هغه داسې مهربانه رب دی الله اکبر او هغه حدیث بعضو خبره سړی وایي چې دا لازم پکې څه نه څه ووایم د الله دا مهرباني یا په دې ورځو کې او په دې موسم کې چې دا موسم د نیکیانو د ګټلو دی هغه حدیث ما یو پیر دوه ذکر کړی مو امام طبراني راوړی دی په معجم کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم خوا نه یو سپین ږیری بوډا راغلی او دومره بوډا شوی و چې د هغه دا وروځې دا په دې سترګو له پاسه پرتې وی یا رسول الله یو سړی دی هر قسمه فسق او فجوري کړی دی لم يدع حاجه ولا داجه یعنی یو ګناه د ځمکې باندې ما دا نه ده پرېښوده الا اقتطعها بيمينه بیا وی د الله رسوله لنډه ده یو سړی دی دومره ګناهونه یې کړي دي دې ته غوږ کښېږدي یو سړی دی دومره ګناهونه یې کړي دي که دا ګناهونه دې په ځمکه والا باندې تقسیم کړو نو ټول تباه کوي سوچ وکړې ته به څومره ګناهونه کړي فهل له من توبه الله دې سړي توبه قبلوي رسول صلی الله علیه وسلم اسلام قبول کړی دی هغه وایي زه بیا ورته نو فاشهد ان لا اله الا الله کلمه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته الله به دله دغه وبخي ته خو تپوس کوې چې الله به بخي او که نه الله به دله دا وبخي او صرف دا نه او دا به دله بدل کي په نیکیانو کې سړی داسې لاړ وایي سزي پورې لاړ راوي وایي بیا راواپس شو وی یا رسول الله وغدراتی وفجراتی هغه ما چې کوم فسق او فجور کړی دی او وغدراتی هر څه دته معلوم دي که نه خو سم ګناهونه کړي دي یا رسول الله هغه ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي هغه ټول وی هر څه درته بخي چې توبه وباسي او اسلام سړی قبول کی نو دا سړی واپس شو راوي وایي روان شو په خپل طرف وهو يهلل ويكبر حتى توارى وی دې داسې واپس شو مخې واړو او د پناه کېدو پورې دقه یوه خبره یې کوله لا اله الا الله لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر یعنی هغه تعجب وړی چې دا د الله کوم مهرباني
او دا داغه کم رحم دی، دا داغه کم کرم دی. الله رب العزت تی زمونږ توبې قبول کړي او الله رب العزت تی دغه مهرباني او دغه رحمت په موږ هم راووروي. ومن تاب وعمل صالحا او چا چې توبه وویسته او عمل یې وکړو نیک فإنه يتوب إلى الله متابا نو یقینا دې توبه وباسي الله ته توبه ویستل، یعنی ته صحیح توبه وویسته الله ته. چې چا توبه وویسته او عمل یې برابر کو بس ده توبه ویسته. څنګه توبه؟ صحیح توبه ویسته چې الله یې قبلوي.